الله دې اسباب خودري په دې سره چې د انسانانو دا عزت به محفوظ شي. الله رب العالمین وایي چې زنانه د کور کې ایثار شي. غیر مسلم کفار وایي چې بشري حقوق دا دي چې زنانه هم دروځي. په کار دا چې انسان د نظر حفاظت وکړي. قرآن کریم کې الله وایي وقرن فی بیوتکن، ای زنانو تاسو په دې کورونو کې کېنئ، کورونو نه مروځئ. او روایت کې راځي زنانه د کور نه وځي او که چېرته وځي وليخرجن شعثة طفلا، دا دې په خیرونو جامبو کې وځي او په داسې مقدار د زنانه د کور نه وځي چې بالکل د چا پام دې ته نه وروړي. ځکه حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کله زنانه د کور نه وځي استشرف الشیطان، شیطان راشي په دې باندې اندازې بو زینت کیږي. کاغه چیرته د رنګ نه توره ولې نه خو لیکن د خلکو ته به شیطان داسې یو بلبل ښکاره کړي. هغه شیطان دا ښایسته کوي د خلکو ته چې دې په دې ګناه کې واقع شي. او که کومه زنانه په زیب و زینت کې ووتله په ډول ډال کې بار ده ووتله دغې عاقبت واورئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه زنانه چې په کور کې خوشبو ولګوي، عطر ولګوي او بیا د کور نه راوځي او په یو مجلس باندې دا تېره شي، په یو مجلس باندې د دې زنانه د عطر بوی ورشي فهي کذا وکذا. او بل حدیث کې بعینه داسې راغلي چې دې زنانه دومره ګناه وکړله دا چې په زنا کې واقع شوې وای. نو په کار دا ده چې زنانه کله د کور نه وځي نو داسې مقدار او داسې انداز کې دې وځي چې بیخي هغې له د چا توجه نه وروړي. تاسې وګورئ اکثر به یو سړی ډېر تهجد ګزاری، د مونځ پابندي به کوي، نیک عمله سړی به خو لیکن ښځه به د یهودو او نصارو پیشنونه کوي. نو چې د قیامت پر ورځ تعالی ښځه جهنم ته روانوي، تعالی به خوند درکړي. تاسې وګورئ اکثره په دې کورونو کې دا زنانۍ لاس بنینځي، خپې بنینځي، مخ بنینځي، ته به دا د پیر بابا ملنګان دي. خو لیکن که چېرته په اوم کلي کې واده و دا به داسې ځان جوړ کړي. قرآن کې الله وایي ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، الله وایي زنانو ته الله وایي چې ګوره د جاهلیت په شان مه وځئ. جاهلیت کې به زنانه څنګه وتلې؟ امام قرطبي رحمه الله لیکلي دي وایي ګریوانونه به یې ښکاره کړه، مټې به یې ښکاره کړې، اختان به یې ښکاره و او دا زنانه به د کورونو نه وتلې. قرآن کریم کې الله حکم راولېږه چې خپل زینت ډول ډال مه ښکاره کوئ مګر خپلو خاوندانو دغه خلکو ته یې ښکاره کوئ. ولیکن د کور نه بار زنانه لا ناروا دي چې د خپل زیب و زینت بار ښکاره کړي. نو سورة نور کې به الله بل حکم راولېږي ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. زنانه له پکار دا چې دا پخه خپله قدم اخلي دا دې تیز نه اخلي، خپه دې نه وایي، ځکه چې د دې لپاره چې د دې داسې زیب و زینت کوم ډول ډال دی چې دا ښکاره نه شي. او بیا الله وایي وتوبوا الى الله جميعا، ای مسلمانانو الله ته توبه وباسئ. ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، ای مؤمنانو دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ الله ته توبه وباسئ.